ملګرو سلامونه، نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات، محبتونه او ښه ساعتونه ومنئ قدرمنو. مازدیګر دی، روژه ده. هر څومره هم که د ګرمۍ شدت ډېر زیات دی، تیز دی، نور هم تیز دی، خو بیا هم تنده شي، روژه شي، ستا یادونه شي، ولې به ترار شه دعا نه رسي. خو بیا هم دغه ایماني جذبې خلکو له دومره قوت او طاقت ورکوي چې انسان کولی شي چې دغه ټولې روژې په خوش اخلاقۍ سره ونیسي. بیا په خصوصي توګه زمونږ پښتانه چې کومه دغه روژې نیسي نو د دې ایمان مضبوط دی او دغه خلک ایماندار دي. د کابل په پیښه او چې هر څومره هم خبرې وشي دغه به ډېر زیات کم، هر څومره هم که دغې باندې افسوس وشي نو دغه افسوس به صرف لفظونه بې انتهایي د خفګان باعث جوړ شوې ده دغه پیښه کومه چې شوې ده. بیګا ډېر زیات پرې خفه یو، هر څومره هم که د خفګان اظهار وکړو نو هغه به ډېر زیات کم وي. خو بیا هم کور یې وران شه د هغه خلکو څوک چې کابل ورانوي، څوک چې افغانستان ورانوي، ځکه چې دغلته هم مسلمانان دي، دغلته هم زمونږ پښتانه وروڼه دي. باید په شریکه دغه خلکو ته دعا وکړو، په شریکه دغه وطن ته دعا وکړو چې الله پکې امن او امان راولي. قدرمنو، د مازدیګر ټایم دی، ترېشلې شروع دي او زمونږ په کلي کې هر څومره هم که ګرمي ده خو بیا هم خلک ترېشلې کوي او بوس وړي او خپل غنم سنبالوي، ځکه چې اختر ته دغه یو څو ورځې پاتې دي. د دغه کارونو نه ځان بیغمه کول هم یو زه وایم چې یو کار دی. نو ګورو چې په دغه ترېشل په کومه طریقه کېږي، څنګه طریقه کېږي. په دې ویډیو کې ما سره اوسئ. قدرمنو ملګرو، تاسو وکته چې دغه ترېشل په کومه طریقه باندې کېږي. څومره ګرمي ده، روژه هم ده، خو بیا هم لکه یو ایماني طاقت دی په دغه پښتنو کې چې هغوی په دغه ګرمۍ کې ترېشلې کوي، غنم ریبي، باور وکړئ چې ډېر زیات ګران کار دی. بیا په پښتو کې یو متل هم دی وایي چې ټول عمر لونه نو ځوانان به نه وو. نو زما په خیال لو د ټولو نه ګران کار دی. په پښتنه سیمه کې خو دغه خلک پښتانه دي، ایماني خلک دي، ایماندار دي او دوی خپل کار او زیار په وخت سره کوي. ټول ښه د باد او بریالي اوسئ. په دې هیله چې ښایسته روژې ولرئ. دغه یو دوه درې روژې پاتې دي، په خیر سره دې الله تېرې کړي. والله دې وکړي چې دغسې نورې روژې هم زموږ په ژوند کې راشي، ستاسو په ژوند کې راشي او دغه ثوابونه وګټو. ټول ښه د باد او بریالي اوسئ.